هغه کارونه چې د هغې د وجې ایچ آی وي ایډز انسان ته لګېږي مخې ته راځي، په هغې کې یو جنسي کار هم دی چې یو سړی بدکاري وکړي، غلط کار وکړي. نو په همدې اړه باندې تاسو ته معلومات درکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، د ایچ آی وي ایډز د هغې نښې نښانې څه دي او د هغې علاج به څنګه کیږي، هغه د څه د وجې را پیدا کیږي. دوستانو، ډیر هغه کسان چې هغه په ایچ آی وي ایډز کې اخته کیږي، هغه د 2 نه تر 6 هفتو پورې انفلوئنزا ته ورته نښې لري. نږدې 80 سلنه کسان، یعنی په سلو کې 80 کسان چې په ایچ آی وي اخته وي، د هغوی همدا نښې وي. په هغوی باندې تبه راځي، د ستوني درد وي، د بدن خارښ وي، او دې سره سره نورې نښې هم شته دی چې هغه په ډیرو کسانو کې نه وي، خو په څو کسانو کې ښکاره کیدلی شي، چې هغه د وجود ستړیوالی دی، د وجود د بندونو دردونه دي، او ورسره د غوزلو یعنی پټو دردونه دي، او د پټو پړسوب دی یعنی د غدو پړسوب دی. دا ډول نښې له نورو ناروغیو هم پیدا کیدلی شي، خو که څوک دا نښې لري، دا هم حتما 100% داسې نه ده چې دا به په دې وایرس باندې اخته وي، مګر وکتل شي باید چې د دې نښو څرګندېدو نه وړاندې په دې سړي باندې یا په دې ښځه باندې چاته چې دا نښې وي، په ده باندې کوم مرض یا بیماری راغلی وه چې هغې په وجه باندې دا د ایډز د ناروغۍ سره څه ورته والی خو نه لري. دې سره سره د ایچ آی وي د پټ پړاو ته رسیدل وروسته د ناروغ د بدن کوم سیستم چې دی هغه زیانمنیږي، یعنی کوم ډایجسټیو سیستم دی یا نظام انهضام یا د وجود مدافعتي سیستم چې کوم دی، هغه کې بیا دا نښې پیدا کیږي. د وزن کمیدل، ورسره سخت او دوامداره ازحال یا موشن چې ورته کوم ویل کیږي، هغه هم کیدلی شي، یا دستونه، د شپې خولې کیدل، د پوستکي ستونزې او نورې سختې او مرګونې ناروغۍ هم څرګندېدلی شي. د ایچ آی وي زر پیژندل د دې نښو له پیدا کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري، ځکه چې د دې نښو په پیدا کېدو سره یو انسان ته په اسانه معلومېدلی شي چې هغه د ایچ آی وي مرض لري او که نه. په دې دلیل ډاکټران هم دا وایي که کوم کس د دغسې ناخوشګوارې واقعې سره مخ شي، یا د غلط کار یې کړی وي، یا جنسي اړیکه یې چا سره نیولې وي او دغه کار یې مسلسل کړی وي، نو امکان شته دی چې هغه په ایډز باندې اخته شي. او بیا چې د دغه کار نه پس که یو انسان کې دا نښې څرګندې شوي وي، نو باید چې زر تر زره طبي مرکز ته، هسپتال ته، او یا د ایچ آی وي سپیشلیست ډاکټر سره مشوره وکړي. که یو کس پوه شي چې هغه په ایچ آی وي باندې اخته دی، نو باید د وینې معاینې وکړي او د دوايانو خوړلو نه وړاندې د ایچ آی وي لیول معلوم کړي چې هغه په کومه درجه کې دی. قدرمنو دوستانو، د دې یوه وجه دا هم ده چې اکثره وخت نایان یو بلیډ استعمال کړي چې هغه د ایچ آی وي مریض ته استعمال کړي، او د هغې نه پس بیا بل یو کس ته هم استعمالوي، نو په دغه ټایم کې هم امکان لري چې انسان په ایچ آی وي ایډز باندې اخته شي، ځکه چې هغه مخکې کوم کس ته استعمال کړی دی، نو هغه په ایچ آی وي ایډز باندې اخته و. او که یو ډاکټر یو مریض ته ستنه ووښي، هغه مریض په ایچ آی وي ایډز باندې اخته وي، او د بل مریض ته یې ووښي هماغه ستنه استعمال کړي، نو بل مریض هم په ایچ آی وي ایډز باندې اخته کېدلی شي. وخت په وخت په تاسو سره همدغسې معلومات شریکوو چې د دې معلوماتو نه زموږ اکثر ولس چې دی دا ناخبره دی، نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت رسیږي او تاسو د همدغسې نوو معلوماتو نه خبر ساتل کیږي. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ.